د انسان پر ژوند د رنګونو اغیز. رنګونه کولی شي د انسانانو پر ژوند ژور اغیز ولري او زموږ پر رواني او روحي حالاتو خپل تاثیر پرېږدي. په دې مطلب کې مو هڅه کړې چې د ځینو رنګونو تحلیل او شننه وکړو. له موږ سره واوسئ. سور رنګ. سور رنګ د اور یوه برخه ده. د اعصابو او وینې محرک او د ادرنالینو د ازادېدلو، د وینې د فعالېدلو او بدن ته د سکون وربښلو لامل کیږي. دا رنګ تاسو سره مرسته کوي چې په ستړیا، تشویش او بېحالۍ غلبه وکړئ. که شاوخوا ته مو دا رنګ شتون ولري نو ټپونه به مو ژر ورغېږي. سور رنګ تاسو سره مرسته کوي څو د سردرد له ځورونکي شره خلاص شئ. د دې کار لپاره مو د سترګو مخ ته یوه سره رنګ لرونکې ټوټه ونیسئ. سور رنګ تر یو حده د وینې فشار د لوړوالي لامل ګرځي. په هر صورت تل په ټولو څیزونو کې اعتدال مراعات کړئ. سور رنګ خوراکي توکي وخورئ لکه آلوبالو، سره توتان، سره آلو، سره مرچ او داسې نور. نارنجي. نارنجي رنګ د ششونو، معدې او تحال د غښتلتیا باعث کیږي. په تاسو کې د سلامتۍ حس رامنځته کوي. نارنجي رنګ محرک او ګرم دی. همدارنګه دا رنګ د آسم چې یو ډول ناروغي ده او اشتها ته د ښه کېدو لپاره غوره بلل کیږي. نارنجي رنګه میوې او خواړه وخورئ لکه زردالو، نارنج، نارنجي مرچ او داسې نور. بنفش. بنفش رنګ آرامونکی خاصیت لري. د اعصابو لپاره ګټور او په ځانګړي ډول د عصبي لرونکو کسانو لپاره توصیه کیږي. دا رنګ د معنوي اموراتو د شپږم حس د فعالولو او د ذهني وړتیاو لپاره هم اغیزناک بلل کیږي. د روحي او عصبي ناروغیو، روماتیزم، مغزي ضربې، د کلیې او مثانې ناروغیو لپاره بنفش رنګ ګټور دی. بنفش رنګ لرونکي خواړه وخورئ لکه بادنجان، بنفش رنګ لرونکي انګور، بنفش رنګ لرونکي کرم او داسې نور. ژیړ. ژیړ رنګ د بدن د عصبي ساختمان لپاره مثبت رنګ دی چې د هوش د هڅونې لامل کیږي او په درسي ټولګیو او یا هر هغه ځای چې د خبرو اترو لپاره وي وړ او مناسب دی. د ژیړ او نارنجي رنګونو ته په کتلو سره مو روحیه پیاوړې کیږي. دا رنګونه د لمر د وړانګو په څیر د انسان بدن ته اړین دي. ژیړ رنګ د کبد د اضافي موادو په لرې کولو او د کولمو په پاکولو کې مرسته کوي او د پوستکي لپاره هم ګټور بلل کیږي. ژیړ رنګ د عصبي ستړیا، هاضمي سیستم، د پوستکي د ستونزو او د کبد د ناروغیو د مخنیوي لپاره وړ بلل شوی دی. ژیړ رنګه خوراکي توکي وخورئ لکه لیمو، کیله، اناناس، ژیړ مرچ او داسې نور. زرغون یا شین. د طبیعت او سکون رنګ دی او په غریزوي توګه انسان ته سکون او آرامښت ورکوي. شین رنګ د پسرلي په پیل کې د نوي، اغیزناک او روښانه ژوند زیری موږ ته راکوي. په همدې توګه شین رنګ د وینې فشار او پر زړه مثبت اغیز لري او د سردرد تسکینونکی بلل کیږي. مخکې له دې چې فکر وکړئ نو دا رنګ مو آراموي. زرغون رنګه خوراکي توکي وخورئ لکه کرم، سابه، شنه مرچ، بادرنګ او داسې نور. ګلابي. ګلابي رنګ په ماشومانو کې د نموښتیزو کړنو وړتیا لوړوي او په لویانو کې د لنډمهال لپاره د غصې او عصبانیت مخنیوی کوي. که تاسې ګلابي رنګه خوبځای ځان ته غوره کړئ نو د کمخوبۍ سره مرسته کولی شي. ګلابي رنګه خواړه وخورئ لکه رومیان، هندواڼې او داسې نور. آبي. آبي رنګ سکون بښونکی دی. د تبه لرونکو ناروغیو د مخنیوي لپاره ګټور رنګ دی. د روان پیژندنې له اړخه د فکري آرامښت لامل کیږي. آبي رنګ د ستوني درد، عضلي ستونزو، سردرد او د بېخوبۍ لپاره اغیزناک بلل کیږي. آبي رنګه خوراکي توکي وخورئ لکه آبي آلوبالو، انګور، شاتوت او داسې نور. مننه.